محمد نبی اساخیل له ټیسټ کرکټ څخه استعفا کړې. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. ویډیو را سره تر پایه وګورئ، که خوښه مو شوه لایک او شیر هم کړئ. محمد نبی اساخیل له ټیسټ کرکټ څخه استعفا کړې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره مل مدیر یعنی منیجر او کرکټ بورډ کې د مطبوعاتو مسؤل نظیم جار عبدالرحیم زی د دې خبرې پخلی کړی دی. د ښاغلي جار په خبره د کرکټ ملي لوبډلې دغه مشهوره لوبغاړی الراونډر نبی اساخیل اوس مهال د خپل کرکټ تاریخ وروستۍ یعنی ټیسټ کرکټ لوبه کوي چې پکې افغانستان نن د بنگلادیش خلاف لوبه پیل کړه. د نظیم جان عبدالرحیم زی په خبره نبی اساخیل به د روانې ټیسټ لوبې په پای کې د افغانستان لپاره له ټیسټ کرکټ څخه استعفا وکړي. د یادونې وړ ده چې نبی اساخیل په داسې حال کې ټیسټ کرکټ ته د فای ټغ ږدي چې افغانستان په 2018 میلادي کال کې د کرکټ له نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب اخیستلو وروسته تیر کال له هند سره لومړی تاریخي ټیسټ سیالي وکړه. نبی اساخیل د افغانستان لپاره په ترسره شویو 3 واړو ټیسټ سیالیو کې د هندوستان، آیرلینډ او بنگلادیش خلاف ولوبېد، خو په ترسره شویو 5 اننګزونو کې د پام وړ کارکردګي نه ده کړې او 3 ځلې په 0 سوځېدلی دی. نبی اساخیل په ترسره شوي 3 ټیسټ لوبو او 5 پاڼیو کې تر اوسه پورې یوازې 55 بالونه لوبولي دي چې د څلوریزو په مټې د 5 منډو اوسط کې یوازې 25 منډې او په 4 پاڼیو کې تر اوسه 4 وکټې ترلاسه کړي دي. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د نبی اساخیل تیر لوی اختر له بچیانو سره په انګلستان کې و او داسې اټکل کېږي چې نوموړی ځان ته په انګلستان کې ژوند غوره کړي، خو تر اوسه دا خبره کره شوې نه ده. مننه دوستانو.